خبر علي وزیر په موقت ډبل له زندان آزاد شوی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهرکلی کوم پاکستان کې د سند حکومت دغه هیواد د پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر په موقت ډول له زندان آزاد کړی دی. د کراچۍ زندان پولیسو مشر حسن ستون ویلي چې علي وزیر د سند صوبي د کورنۍ چارو وزارت په امر له کراچۍ څخه اسلام آباد ته لیږدي څو په پارلمان کې د لومړي وزیر عمران خان د عدم اعتماد د تحریک غونډه کې د ګډون وکړي. علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسه د کراچۍ په زندان کې بندي دی. پر هغه ریاست او ریاستي د ادارو پر ضد یې په وینا او د خلکو د پارولو تورن دی. علي وزیر وکیلان وایي چې د هغه په پاکستان کې د اساسي قانون بنسټ بیان او ازادي حق درلودو چې په ویناو کې تر دې استفاده کړې ده. نوموړي تر دې وړاندې هم څو ځلې له زندان پارلمان په غونډو کې د ګډون لپاره آزاد شوی دی خو وروسته یې بیرته زنداني شوی دی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.